تیمم پر څه شي وهل کیږي؟ اوله مسأله ځکه او هر هغه شی چې د مځکې د جنس څخه وي پر هغه تیمم روا دی. ورونو هر هغه شی چې په اور نسوځل کیږي یا نه ویل کیږي یا نه سره خلاصيږي هغه د مځکې د جنس څخه دی، او هر هغه شی چې په اور سوځل کیږي یا ویل کیږي یا سره خلاصيږي هغه د مځکې د جنس څخه نه دی، او پر ایرو تیمم وهل نه دی روا. دوهمه مسأله پر لوښو چې د مسو، برنجو، سشه یا نورو دغه شیانو څخه جوړ شوی وي یا ټوکر او کالو تیمم نه دی روا، مګر که بیا پر دغه شیانو دونه ګرځ پروت وو چې د لاس وهلو په وخت کې دوړه پورته کېده تیمم روا دی. د خاورو پر لوښي تیمم روا دی که ګرځ پر پروت وي که نه وي. دریمه مسأله پر ډبره که څه هم هیڅ ګرځ باندې نه وي او پر خښته تیمم روا دی. څلورمه مسأله پر خټو تیمم روا دی مگر مناسب نه دی، نو که بیل خټو بل شی نو موجود نو دی یو اندازه خټه په یو ټوکر کې کښیږدي چې وچه سوه بیا دې پر هغه تیمم ووهي. پنځمه مسأله که پر مځکه بول یا بل نجاست توی سوی وو او بیا د لمر په واسطه د هغه نجاست بوی او آثار د بین تللی وه، مځکه وچه وه، بیا هم پر هغه مځکه تیمم نه دی روا، مگر پر هغه مځکه لمونځ ادا کول روا دي. شپږمه مسأله لکه څرنګه چې د عذر په وخت کې د اوداسه په بدل کې تیمم وهل روا دي، د غرنګه د غسل په بدل کې هم تیمم وهل روا دي، او د اوداسه او غسل د پاره یو قسم تیمم وهل کیږي. اومه مسأله که یو چا و بل ته د شوولو د پاره تیمم ووهه او د په خپل د تیمامه نیت نو د تیمم نه صحیح کیږي ځکه نیت په تیمامه کې فرض دی. اتمه مسأله د تیمامه د پاره فقط دون نیت کافی دی چې دا اراده ولري چې د پاکی د حاصلولو د پاره تیمم وهم یا د لمانځه د ادا کولو د پاره تیمم وهم. نهمه مسأله که یو چا تیمم ووهه او لمونځ یې ادا کړي پس له هغه څخه یې اوبه پیدا کړي د لمانځه راګرځول نه دي پر لازم. لسمه مسأله که د یو چا څخه اوبه 1 کیلومتر لرې وي مګر وخت دونه تنگ دی چې دی اوبو ته ورسیږي د لمانځه وخت تیریږي لمونځ یې قضا کیږي بیا هم تیمم نه دی روا، باید اوبو ته ورسي او اودس تازه کړي بیا نو د لمانځه وخت که پاته وو دیرشه لمونځ دې ادا کړي او که د لمانځه وخت تیر سوی وو قضا دې راوړي. 11مه مسأله که د یو چا دا امید وو چې شاید د لمانځه په آخر وخت کې اوبو ته ورسېږم یا یې پیدا کړم نو دې د لمانځه په اول وخت کې تیمم نه وهي بلکې لمونځ دې وځنډوي، نو که د لمانځه په آخر وخت کې اوبو ته ورسېدی او پر پیښ سو ډېر ښه او داسې تازه کړي او لمونځ دې ادا کړي، او که اوبو ته نه ورسېدی نو دې تیمم ووهي او لمونځ دې ادا کړي. که دغه سړي د وخت په اول او شروع کې تیمم ووهه او لمونځ یې ادا کړي جائز او روا، خو د اوبو د پیدا کولو په امید باید لمونځ و مکروه وخت و نه ځنډول شي. 12مه مسأله که اوبه وې مګر سړی پر دې بیرېدی که زه اودس تازه کوم موټر یا ریل ګاډي راڅخه ځي او زه پاتېږم یا هلته د چینې سره مار یا بل څیرونکی حیوان موجود وو تیمم روا دی. 14مه مسأله که یو چا د خپل سفر په سامان کې د اوداسه دپاره اوبه درلودې خو هغه یې هېرې وې تیمم یې ووهه او لمونځ یې ادا کړي، وروسته یې اوبه ور په یاد سوې د لمانځه او اوداسه راګرځول نه دي پر واجب. 14مه مسأله په هر هغه شي سره چې اودس ماتیږي تیمم هم په ماتیږي، اضافه پر هغو قدرت پر اوبو هم تیمم ماتوي، یا اوبه پیدا کړي یا د مریضۍ څخه جوړ سو اوس د اودس تازه کولو یا د غسل کولو قدرت یې پیدا کړي نو یې تیمم مات. که یو چا تیمم ووهه او بیا پر لارې رهي وو او بیا و اوبو ته دونه ورنږدې سو چې تر 1 شرعي کیلومتر مسافه لږ وه د دغه اوس څخه یې لا تیمم مات دی.
پنځلسمه مسأله که یو چا د اوبو د نیستوالي په خاطر تیمم ووهه او بیا په داسې مریضي سره مریض سو چې د اوبو استعمال ضرر ورساوه او بیا اوبه پیدا کړې، هغه اول تیمم یې باطل دی، باید د مریضي په خاطر بل تیمم ووهي، ځکه اول تیمم یې د اوبو د نیستوالي په خاطر اوس یې اوبه پیدا کړې، هغه تیمم مات، اوس د مریضي په خاطر بل تیمم ووهي. 14مه مسأله که یو چا و غسل ته ضرورت درلودي، غسل یې وکړي خو د بدن څخه یې یوه حصه وچه پاته سوه او اوبه تمامې سوې، باید تیمم ووهي او هر وخت چې اوبه پیدا کړي هغه وچ پاته سوی ځای دې پرېمینځي. 15مه مسأله که د یو چا بدن یا کالی مردار و او دغه سړي و اوداسه ته هم ضرورت درلودي خو اوبه دونه نه لري چې دواړه کاره په وکړي، نو بدن یا لباس دې پرېمینځي او د اوداسه پر ځای دې تیمم ووهي.